الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د نور کله پشانته کې ستاسو په خدمت کې نن هم ډېر اهم عمل پیش کوو. بعضې ملګري داسې دي چې د هغې په ذهن کې وسوسې شکوک شبهات راځي او دارنګې چې کوم دی د هغې د وجې نه دته ډېر مسایل او مشکلات جوړ شوي. که دغه شکوک شبهات او دارنګې دا ذهن کې وهم مسایل وي نو تاسو دا عمل اختیار کړئ، انشاءالله ډېر ژر به ستاسو د دې بدن نه دغه بیماري دغه مشکله د وسوسو چې کوم دی ختمه کړلی شي. اول خو تاسو د دې سره استغفار او درود شریف ډېر وایئ. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا استغفار او صلی الله علیه وسلم یا د دې نه ما سوا چې کوم درود ویل تاسو ته آسان وي هغه وایئ. خو د دې نه ما سوا چې زه کوم تاسو له عمل در کوم انشاءالله د الله په فضل سره به تاسو چې کوم دی د هغې نه ډېر ژر نجات ومومئ. عمل دا دی چې تاسو روزانه سحر و ماښام 212 مرتبه یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو سحر و ماښام 212 مرتبه تاسو دا وایئ، انشاءالله تاسو به د دې وسوسو د دې شکوک او د شبهاتو د عمل نه فارغه شئ. سحر او ماښام چې وایئ سهار یې وایئ په اوبو دم کې، ماښام یې پورې څکئ او ماښام یې چې ووایئ بیا سبا سهاره پورې اوبه څکئ. انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده میلاو شي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمة الله.